ننګرهار کې 150 موټر چلونکي په مسلکي ډول وروزل شول. د ننګرهار د ترافیکو مدیریت له لوري د موټر چلونې د 15 ورځنیو مسلکي زده کړو تر بشپړېدو وروسته 150 موټر چلونکو قانوني لایسنسونه ترلاسه کړل. د ننګرهار امنیه قومندان د چین او سپینغر ولسونو سره د همغږۍ غونډه وکړه. د ننګرهار امنیه قومندان مولوي محب الله حماس د کاري سفر په لړ کې چین او سپینغر ولسوالۍ ته ولاړ او امنیتي مسؤلینو، علما کرامو او قومي مشرانو سره د امنیتي همغږۍ په موخه غونډه ترسره کړه. ننګرهار کې 4 تنه د غلا په تور نیول شوي دي. د جلالاباد ښار درېمې امنیتي حوزې منصوبینو 4 تنه نیولي چې له خلکو څخه د توپانچې او چاقو په زور پیسې، موبایلونه او نور قیمتي توکي اخیستل. د ننګرهار کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په بېلابېلو ولسوالیو کې زرګونه بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو او سرو مرسته کړې ده چې هر بزګر ته له 2 تر 4 جریبه ځمکې په بدل کې 50 کیلو اصلاح شوی تخم همدومره سپینه او توره سره ورکوي. ننګرهار کې یو شمېر سوداګر وایي پاکستان هیواد سره د نږدې 2 میاشتو لارو تړل کېدوی په سوداګرۍ منفي اغیزه نه ده کړې. دوی دغه راز له اسلامي امارت غواړي چې د پاکستان میوو د موسم تر ختمېدو دې لارې نه خلاصوي.